بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده په افغانستان کې د امریکې شتون 2/8 برخه. ګرانو وطنوالو، ټرمپ د ترهګریزو ګواښونو څخه بې خبره نه و، خو بیا هم ډېرې وختونه یې ویل چې هغه غواړي له افغانستان څخه ووځي. ځینې وختونه به یې ویل چې هغه په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد اوږدمهاله شتون غواړي. د جون په 20 په دوحه کې د خبرو اترو د 9 پړاو څخه نږدې یوه اونۍ مخکې ټرمپ د ټایم مجلې سره په مرکه کې فکر وکړو چې متحده ایالات په افغانستان کې ښه کار کوي او ډېر ژر به سرتیري له 14,000 څخه 8,000 ته راټیټ شي. یوه اونۍ وروسته ټرمپ د فاکس نیوز سره په یوه مرکه کې هم دا بیان تکرار کړو، مګر ذات یې کړه چې هغه به سرتیري نور کم نه کړي او په افغانستان کې به ډېر قوي استخباراتي شتون پرېږدي، ځکه چې افغانستان د ترهګرو لپاره هاروارډ پوهنتون دی. خو دغه بیانونو د ټرمپ د افغانستان څخه د وتلو پالیسي نه وه بدله کړې. د پمپیو تر لارښوونې لاندې چې زر تر زره تړون وشي، خلیلزاد د اوړي د پای ته رسېدو د مخه د یوې موافقې لپاره په زړورتیا سره په طالبانو فشار راوړو. خو له بلې خوا د پمپیو د فشار نه پرته د 2019 کال د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې چې د سپتمبر په 28 نیټه ټاکلې شوې وې هم پر خلیلزاد فشار راوړی و، ځکه چې هغه په دې باور و که ټاکنې وشي نو د سولې پروسه به وځنډول شي، ځکه چې نوی حکومت به منځته راشي. خو تر دې هم بدتر ټاکنې کولی شي د 2014 کال په څېر سیاسي بحران رامنځته کړي چې د سولې خبرې به نورې هم وځنډوي. نو غوره وه چې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ تړون بشپړ شي او د ټاکنو څخه د مخه د افغانستان سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره شي. د جون په 20 خلیلزاد برادر ته یوه مقاله ورکړه چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې د ټولو مهمو مسلو د حل لپاره لاره هواره کړي، چې په هغې کې د جولای په 14 د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون اعلان او د جولای په 22 د طالبانو حکومت او نورو افغان ګوندونو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو پیل و، او د افغانانو ترمنځ مذاکرات باید د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې د بشپړ سیاسي جوړجاړي لپاره اړین ګامونه پورته کړي چې کېدای شي د لنډمهاله حکومت په ګډون پکې ګام هم شامل وي. پمپیو د جولای په میاشت کې په خپله وینا کې د سپتمبر لومړۍ نیټه د سیاسي پرمختګ لپاره د هدف په توګه وټاکله. که څه هم د خلیلزاد مهالویش به پوره نشي، مګر اساسي ګامونه د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره یوه اجماع شوه. برادر او د هغه پلاوي په تیورۍ کې د خلیلزاد مهالویش ومنه. دوی حتی دا هم ومنله چې حکومت به په سیاسي جوړجاړي کې شامل وي، که څه هم به دوی دا په رسمي ډول ونه وایي. په عامه توګه د طالبانو چارواکو په رسمي ډول له افغان لاسپوڅي حکومت سره لیدنه رد کړه. په شخصي توګه د طالبانو د سیاسي کمیسیون څو غړو د خلیلزاد د ټیم غړو ته ډاډ ورکړو چې دوی به د افغانستان حکومت سره هغه وخت خبرې اترې پیل کړي کله چې متحده ایالات د وتلو مهالویش اعلان کړي. برادر داسې وویل چې دا مهمه نه ده چې ګنې افغان حکومت په بین الافغاني خبرو اترو کې برخه اخیستونکی حکومت دی، خو بیا هم موږ دا کار یوازې په دې وجه کول غواړو چې موږ په افغانستان کې ښه والی او سوله غواړو. د طالبانو سیاسي کمیسیون ادعا وکړه چې طالبان د افغانستان بشپړ واک نه غواړي، خو د حکومت سره به د اسلامي جوړښت لپاره موافقه وکړي، په داسې حال کې چې اسلامي جوړښت تعریف شوی نه و. ځینې وختونه دا د زاړه امارت په څېر مترادف ښکارېدو، نور وختونه دا د یو داسې دولت معنی وه چې حکومت به د اسلامي قانون د طالبانو د تفسیر سره سم اداره کېږي. دا به د هغه مرکزي دولت سره جوړښت وي چې که څه هم هغه مرکزي دولت د هر افغان لخوا رهبري کېدونکی ډیموکراسي ولې نه وي. خو چې د طالبانو نه به د دا ډول دولت پوښتنه وشوه نو د طالبانو مشرانو او عالمانو به وویل چې دا تعریف د افغانانو لپاره و چې په خپل منځ کې سره کینی او پریکړه وکړي. طالبان ممکن
د دوی د لومړي رژیم په پرتله د تعلیم، روغتیا، د ښځو حقونو او بشري حقونو په اړه ډېر انعطاف منلو ته هم لیواله و. د یو امریکایي په وینا په حقیقت کې د طالبانو د سیاسي کمیسیون چلند د افغان ټولنې ډېره حقیقي ارزونه وړاندې کړې وه. سره له دې چې د طالبانو سیاسي کمیسیون که څه هم هر ډول د انحصار ژمنه کړې وي، خو امارات په خپلو خبرو کې دومره قوي و چې د دوی اصلي نیت معلومول ډېر زیات ناممکن و. د طالبانو د سیاسي کمیسیون یو غړي یو امریکایي کاټر ته په تفصیل سره وویل چې موږ امارات غواړو، موږ د افغانستان 80% ځمکه کنټرول کوو، چې دا زموږ د رهبرۍ لپاره یو فرصت دی، او که موږ مسؤل نشو نو دا به ډیره زیاته د خفګان خبر وي، او که داسې وشي نو موږ به بیا وګورو چې آیا موږ بیرته توتر خدای ته راګرځو او که نه. د طالبانو د سیاسي کمیسیون یو مخکښ دیني عالم ادعا وکړه چې امارت او اسلامي جوړښت نه جلا کېدونکي دي. امارت د حکومت اسلامي جوړښت دی او د حکومت اسلامي جوړښت امارت دی. د جولای په 9 او 8 د حکومت سره د طالبانو د لیدنې لپاره د لیوالتیا یو مهمه نښه هغه وخت راڅرګنده شوه کله چې د عباس ستانکزي په مشرۍ کې د طالبانو پلاوي د جرمني او قطر لخوا منظم شوي په بین الافغاني کانفرنس کې شاوخوا 40 حکومتي، شمالي ټلوالي او نورو افغان استازو سره ولیدل. که څه هم دا په تخنیکي لحاظ سره یو غیر رسمي پیښه وه، خو بیا هم د ټولو موخو لپاره په دې کانفرنس کې ګډونوالو په رسمي ډول له یو بل سره خبرې اترې وکړې. د غني استازو نادر نادري او متین بیک په مستقیم ډول له ستانکزي او متقي سره خبرې وکړې او یو ګډ پریکړه لیک یې صادر کړو. فوزیه کوفي که څه هم هغه د بدخشان د استازي په توګه له پارلمان څخه وتلې وه، په کنفرنس کې ګډون وکړو او د طالبانو له استازو څخه پوښتنې وکړې. د دوی د نظرونو له اورېدو وروسته هغې عباس ستانکزي او د طالبانو استازو ته غږ وکړو چې تاسو نه یې بدل شوي، تاسو بهانې نورې مه کوئ. د 2014 کال راهیسې د هغې باور دا و چې د ښځو د حقونو د ساتنې یوازینۍ لاره دا وه چې ښځې د طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. هغې په 2014 کې ډنفورد ته ویلي و چې موږ ښځې د زینت یوه ټوټه نه یو. طالبان وایي چې دوی به د ښځو اسلامي حقونه راوړي، خو ښځې باید د سولې په خبرو کې په خپله ګډون وکړي. په دوحه کې فوزیه کوفي د حکومت لخوا تر ټولو سخت دریځ لرونکې وه. هغې د افغان ښځو استازو سره یو ځای په خلیلزاد فشار راوړو چې د امریکا او طالبانو د خبرو اترو په اړه د دوی اندېښنې واوري، او دا هغه فوزیه کوفي وه چې د فساد په وجه د غني د ټولټاکنو کمیسیون په دویم ځل هغه په ټولټاکنو کې د برخه اخیستو نه منع کړې وه، او دې شمالي ټلوالې او د دولت استازو بالکل نه غوښتل چې د طالبانو سره خبرې اترې مخ په وړاندې لاړې شي، ځکه چې دوی ټولو د افغانستان په بوجو کې خولې ورکړې وې او د بیچاره افغان ولس وینې به یې څښلې. دوی په افغانستان کې د سولې او امن په معامله کې بالکل نه و. په وروستي ګډ پریکړه لیک کې د سولې د خبرو اترو غوښتنه وشوه چې زر تر زره خبرې اترې پیل شي او ټول افغانان پکې شامل وي. کنفرانس امریکایي ډیپلوماټانو ته اشاره وکړه چې طالبان به په حقیقت کې په راتلونکي کې له حکومت او نورو افغانانو سره وګوري. په دغه دوران کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په طرز کې د امریکا د وتلو مهالویش او اوربند پاتې مهمه مسلې وې. خلیلزاد لا د مخه موافقه کړې وه چې د متحده ایالاتو د سرتیرو شمېر به په تدریجي ډول صفر ته راکوز شي. د لومړي پړاو لپاره د مهالویش په اړه هم موافقه کړې وه چې دا ځواکونه به 8600 ته راټیټ شي او 15 بیسونه به د تړون له اعلان وروسته په لومړو 115 ورځو کې وتړل شي، او دغسې به په افغانستان کې د متحده ایالاتو شتون په تدریجي ډول صفر ته راکوزېدو ته لاره هواره شي، او د پاتې ځواکونو د وتلو لپاره مهاویش باندې به بیا بحث وشي. خو د طالبانو پلاوي د امریکا د چټک وتلو غوښتنه وکړه، په غوره توګه له یو کال څخه هم په کم وخت کې. که څه هم خلیلزاد د ډېر اوږد وخت لپاره معامله کول غوښتل، خو برادر او دغه همکارانو خلیلزاد او د امریکایي پلاوي نورو غړو ته وویل چې دوی د ټرمپ څرګندونې اوري او دوی په دې باور لري چې متحده ایالات به خامخا د افغانستان څخه وځي، او له همدې امله
مونږ طالبان دې ته اړتیا نه لرو چې امریکایانو ته څه امتیازات وړاندې کړو او دا د طالبانو د سیاسي بصیرت او دور اندیشې نښه وه. د دې نه وروسته چې څه وشول نو زه به هغه په خپله راتلونکي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. ګرانو وطنوالو، اوس به په لویه لاس پارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالي او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان د ازادۍ په هیله. مشال خان ټکر.